اول نمبر دی الایمان الکامل، چې ایمان د سړی کله مضبوط او ایمان قوي وي دی به الله په اخره وخت کې په اسلام باندې برقرار ساتي او د خاتمه په اسلام باندې کی. د کوم آیت کریمه چې مال وسلم په دې کې دقه خبره ته اشاره ده. الله فرمایي یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله مضبوطی ایمان والا په سبب د کلکې وینا باندې چې دی په دنیا کې کلک وینا کول د ایمان خبرې کولې دا په دنیوي ژوند کې به مضبوطی او په آخرت او په آخرت کې دنیا کې څنګه مضبوطی زنکدن په حالات کې بار د خپل نه خسته خبر راوځي او آخرت سره قبر په قبر کې بم د سوال جواب هغه مزدار وي. ويضل الله الظالمين او الله خطا کوي ظالمان، یعنی کوم سره چې دغه ایمان قوینه دي ظالم دي ظلم په خپل ځان باندې کوي د خاتمه چې کله کوي او دنه ساغستل کیږي دا به الله خطا کوي او د جبنه او نور الفاظ راوځي. ويفعل الله ما يشاء، الله څه چې وړي هغه کوي. دویم سبب هغه د الاستقامه، کم سړی چې په دین باندې مضبوط ولاړ وي استقامت فی الدین او تحاصلی د دغه سړی په خاتمه خي. استقامت فی الدین هغه څه ته ویل کی دا جدا بل موضوع ده. حاصل به ز بیان دا کما چې استقامت دې ته ویل کیږي چې پښتو کې وته خلق مستقل مزاجی وي، مستقل مزاجی. او عمر بن الخطاب رضی الله عنه تعبیر د سکړه وان تقیم علی الامر والنهي ولا تروغ عنه روغان الثعلب، چې په اوامر باندې منهیات باندې داسې کلک ولاړ شي د گیدړ غونتی یو طرف ته بل طرف ته منډه نه وي چې نن به جمعه تر اعظم سباله بنیم، نن به قران تراسب سباله بنیم، نن به روزه سباله به روزه نیم، نن به تلاوت کوم لیکن سباله به نکوم او ډیراوډي سړی. دا استقامت لري. استقامت دا چې لږ عمل دی خو لیکن مستقل کې همیشه کې احب الاعمال الى الله ادومها، محبوب ترین عمل الله رب العالمین ته همیشه عمل لې. قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. کم خلک چې هغه وي چې رب زمونږ الله دی او بیا په دې خبره کلک ولاړ استقامت ولي ملائک نازلېږي دایي خواته د زنکدن په ټیم کې هغه ته ملائک نازلېږي زنکدن په ټیم کې خاتمه بخي او ثبوت زنکدن په ټیم کې نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره، موږ تاسو په دنیا کې ملګری او دوستانو په آخرت کې هم تاسو ملګری. چې کوم سړی کې استقامت وي نو د خاتمه بخي. دریم سبب دا یو ځان مستقل بحث دی لیکن موږ صرف هغه اسباب بیانو اشارات وکړو. نو دریم سبب دی المحافظه علی الصلوات، په منځونو باندې چې کوم سړی همیشګری کوي د دې سړي خاتمه بخي. څنګه چې الله او رسول زمنګ نه منځ واړي په هغه طریقه باندې خاص کر د مازیګر منځ او د سحر منځ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی حدیث بخاری مسلم کې راغلی من صلى البردين دخل الجنه، چا چې دو یخ منځونه کول دی به جنت ته داخليږي. یخ منځونه نه مراد دی الفجر والعصر، سحر او مازیګر. په دې باندې څوک همیشګری کوي دا د جمع سره کوي د خاتمه بخای، ځکه چې الله د در لپاره جنت ذکر کوي، نبی جنت ذکر کوي، خو په دې وجه ذکر کوي چې خاتمه به خی کنه دخل الجنه دی به جنت ته داخليږي. څلورم سبب احسان الظن بالله، په الله ګمان کول. کم سړی چې په الله ګمان ښه کوي د دې سړي خاتمه بخي. کم سړی چې په الله بد ګماني کوي ډیر خلک داسي چې هغه نا امید شي د خپل ګناہوں په وجه باندې نبی په الله بد ګماني کوي، یاره الله ما نه معاف کوي او ما ډیر ګناہوں کړی دي او څنګه توبه وباسم او زه به د کمی ګناه نه توبه وباسم. دې بد ګمانه دی په الله باندې نو بس د خاتمه به خرابوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انا الله فرمایلی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله فرمایلی حدیث قدسی انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده سره دغه د ګمان موافق معامله کوم. څنګه ما باندې ګمان کوي اق شان تبصر سره معامله کوم.
نو فإن ظن بي خيرا فله. وای کدی انسان په ما باندې ښه ګمان کوه الله وای بس د لپاره هم دغه شان ښه معامله به ورسره کومه. ښه ګمان دې په الله کوو چې الله به معامله هم ښه کوي. پنځم سبب کثرت ذکر الله. څوک چې د الله ډیر ذکر کوي د دې سړي خاتمه به ښه. دا ذکر چې په دې جو باندې کله راوړي کنه د انسان بیا په دې ځنکدن په حالات کې دغه کلمات د خلې نه جاری کیږي. د مرګ د حالات د سیل کده نشي حالت چې کله سړی نشي د اپریشن په دوران کې ولا نشه ور کړی او به د نشه زی او د خپل ژوندۍ دغه هغه تصویر مونږ ته پیش کړي چې زما ژوندۍ دا و. څوک تلاوتونه ذکرونه کوي او څوک کنځلې کوي او څوک یو څه یادې څوک بل څه یادې د قشان د مرګ حالات دي. ځکه په حدیث کې دي سکرات ویلي دي. سکرات هم نشي ته لیکي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کنا اللهم اعني على سکرات الموت. یا الله ما سره د مرګ په سختو د مرګ په نشو باندې مدد وکا. ما د مرګ په دوران کې څنګه په دوران کې سړی نشي سړی په ځان نه کوي د ماضي دغه کارګزاري وسای بجو باندې جاری کی. نو لہذا چې کوم سړی ذکر ډیر کوي نو د څنګه په ټیم کې به ذکر الفاظ دغه د خپل جاری کی. لکه رسته مونږه بیا یو څو نمونی ذکر کو د سلفو چې هغه اخیره خاتمه څنګه شوې ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کنا من کان آخر کلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې اخیری کلمات د دنیا نه دا چې لا اله الا الله دې به جنت ته داخلي. نشپغم سبب هغه د صنایع المعروف احسانات د خلکو سره کول نیکی د خلکو سره کول د خلکو په غم درد کې شریکېدل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی الصدقه تمنع میتة السوء. صدقه ناکار مرد سړی نه دفع کوي. کوم سړی خیرات کوي صدقات کوي د غریبانو مرسته کوي الله برده خاتمه خراولي ناکار مرد بدنه دفع کیږي. دغه حدیث مسلم کې راغلی دی من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. کم سړی چې د مؤمن یو غم یو مصیبت یو تکلیف د پکی الله رب العالمین به د آخرت تکالیف ته نه د پکی د آخرت تکلیف الستانه د فکیږي چې کله ستا خاتمه خوش. خلق سره احسانات خلق سره نیکی وصعدنا للعلا من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. سوچ بتاسو کی وای طاقت لري چې قدر مسلمان ته فایده ورسي و دې رسي وتا. خوشحالي د مؤمن زړه ته ورکوي. د مؤمن زړه مدر ته وي. افضل الاعمال ادخال السرور في قلب المؤمن. وبها صار د مؤمن زړه ته خوشحالي ور نصیب کول ور داخله ولي. ځکه خدا خلق الله بدی بیان کړی چې کوم مخامخ پچا باندې عیب لګي په شیشه عیب لګي ویل لكل همزه لمزه. مخامخ چې څوک عیب لګي په شیشه څوک عیب لګي الله وي تر پاره هلاکت ده. د مؤمن زړه درد دی په دې باندې. لہذا نیکی د خلکو سره کوا ک په لاس باندې ک په خله باندې ک په هر طریقه باندې په دې وستا خاتمه خکی. وم سبب چې کوم دی البعد عن المعصیه د ګناہوں نه ځان لري لري ساتل. وجه دا ده چې کم سړی په ګناہوں کې عادت وي او د مسلسل د ګناہوں کوي نو څنګه په حالات کې او اق بیا ګناه د خپل صادريږي. لکه مخکې ما تاسو ته یو پیری د رسول خاتمی دغه اسبابو کې ما تاسو ته ذکر کړیو. امام ابن القیم رحمه الله چې هغه فرمایلی یو کس موږ ورلو موږ ته چې لا اله الا الله هغه په غانو شروع وکړه. غانې ویلي دمو یو ته ویل چې ته کلمه وی او هغه ویل چې تاسو کومه کلمه ماته وایي زه په دې کفر کوم. من تاسو کو تاسو دی لا شراب خور دی شپه ورځ چرسو ته فروتي کلمه توحید باندې نصیب کی ورې بیا په وخت څنګه کې شپه ورځ شراب سکي الله باندې څنګه په دوران کې کلمه توحید په جبر جاری کوي. لہذا د ګنا نه لري اوسې هر قسم ګنا چې ده اگر که وړه ګناي څه پته لګي دا وړه ګنا په اخر کې صادر شي ستاره خلینا. البعد عن المعصيه. اتم سبب کثرت ذکر الموت. مرګ ډیر یادوي مرګ یادوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، تاسو ډیر زیات یادوي هغه شی چې هغه خوندونه ختمي، چې هغه مرګ دی. لذتونه، خوش پرستی، عیش پرستی دا انسان بالکل خاور سره ملاوي، هغه یادوي چې مرګ دی. وګدو امیدونه په هغه باندې خاور واړي دا مرګ د خلکو. اکثروا ذکر حازم اللذات. نبی صلی الله علیه وسلم یو فیر ویل دا زړونه زنګ کیږي لکه څرنګه چې وسپنه زنګ کیږي. صحابه ویل یا رسول الله دې صفایي به څنګه وي؟ ویل کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. مرګ ډیر یادوي او تلاوت د قرآن کوي، زړونه به صفا شي. بیا نه هم سبب دی الدعاء، ډیر دعاګانې کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی، امام المتقین دی، موږ ته تعلیم راکړي او موږ د پاره سوې دعا کې دعا وی هغه په خپل ویلا مسلسل به ویلا اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا الله چې تزړونه اړه راړې زما زړه غره مضبوط ک په دین باندې. عائشہ ته فرمایي یا رسول الله ته په موږ باندې یریږي ولې چې موږ بل طرف ترال شو. هغه او ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. د انسانانو د زړه د الله دوه ګوتو مینس کې د اړه راړې څنګه چې وغواړي. دعا بکې بار بار یا الله اخر خاتمه مخه کې، یا الله اخر خاتمه مخه کې. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. موږ دا سوچ نه کوو چې په دوام چرته نه کوو چې الله اخر خاتمه مخه کې موږ چې کلمه ویلې ته بس خیال اندار چې دا به موږ صحیح سامیشه د پر راسي اړول سي یره نه محسوسو چې دا باندې یو ځل چرته واغستل شي. الله دې نه کی. قران کریم کې د مؤمنانو په دعاګانو کې چې الله ذکر کړیم داري ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. مؤمن چې کله دعا کوي د مؤمنانو دعا الله قران کې ذکر کړی دا یا الله مونږه د یواز کوون کې نو ورېدلی چې आवाज یې کوي ایمان طرف ته هر داعی ته مراد ده چې ایمان وروړي پر رب باندې مونږه یا الله په تا ایمان راوړل دي اوس مونږ ته ګناہوں معاف کا، گناہونا لری کا، وتوفنا مع الابرار. یا الله نیکانو خلق سم وفات کا، خاتمه مخه کا، نیکانو خلق سم وفات کا. نو لسم سبب هغه التوبه، توبه صلی الله تعالی. کوم سره چې الله ته توبه واسي د خاتمه مخه کی. الله فرمایي کنه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. الله خپل مؤمنانو بندگان ته وي توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. ټول الله ته توبه واسي يا مؤمنانو. روس جمله کې سوې وتوبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون. توبه الله ته واسي چې کامیاب شي مر خاتمه مخشي. دنیا کې مو کامیابی، آخرت کې مو کامیابی وي، زنګدن په حالات کې هم تاسو کامیابی. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. مړی ته ساندر ارسدلی ام الله دې انسان توبه قبلې وي، بار بار توبه استل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل توبه الله توبه سی فإني اتوب الى الله في اليوم 100 مره. ز الله ته توبه باسم پورس کې سلزل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سلزل توبه الله توبه سم. یو لسم سبب چې هغه سیل رحمی ده، خپل ولی پالل. کم سره چې خپل ولی پالي د خاتمه بخ کیږي. یو سی حدیث کې راغلی مسند احمد وغیرہ کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سر ايمد له في عمره کڅو غواړي چې زما عمر هغه وګت شي، پای کې برکت پیدا شي. ويوسع له في رزقه، رزق کې الله پراخي پیدا کی. ويدفع عنه میتة السوء، او داغنا ناکار مرګ د فکلیش. ناکار مرګ نسوکو ځان بچکول غواړي نو فليتق الله وليصل رحمه. د الله نبی رګو صلی رحمی پالا. صلی رحمی چې څوک پالي دا سړی دغه خاتمه خي. دولسم سبب هغه د او داسن ورسته یو ذکر دی. دا داسن ورسته یو ذکر دی. سوچ او د سو کې حدیث نسائی کې راغلی دی به اسناد حسن. او ورسته دا ذکر وکي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. کوم چې د کفاره مجلس دعا ده دا او داسن سکرسته وي الله دا په یو کاغذ کې ولیکي او محفوظ کی رضان سره او رزق قیامت به تداور کی جدا ستا امانت او زمون سره
دا درواله ستا امانت دی. علماء ته لیکي دي څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی سړي خاتمه بخي، خاتمه ولده په ایمان باندې شي، د خاتمه خنوي نو الله ولدا امانت نه ورکي. دا 12 اسباب موږ ذکر کړل. زمانو وس یو څو نمونه موږ ذکر کول سلفو چې کله سړی نیکوکار وي او دې اسباب خیال ساتي، مخکنو خلکو له څنګه مرګونه راغلي دي. دا یاد لرئ چې کله یو انسان په کوم حالات کې مړ شي، یبعث الرجل علی ما مات علیه، په کوم حالات کې چې سړی مړ شو په حالات کې الله ته پیش کی وره. سوال دا کوو چې الله دې حالات کې مرګ راوړي چې تر نه خوشاله. نه امام مجاهد بارک راضی مات مجاهد وهو ساجد. امام مجاهد ابن جبر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شاګرد مفسر قرآن سره ډیر تعلقو د چې کله وفات کېدنو په سجده باندې پروت الله ته ساغستلی و. صفوان ابن سلیم وی زه محمد ابن المنکدر تر عالم محمد ابن المنکدر ته هغه د مرګ په حالت کې و، زنکدن په حالت کې و. ما ته څه تسلی مسلی ور کوله او ما ته چې را تخکاری پتا باندې ډیر تکلیف ته اخیره کې متویله. ناغه ما ته یو جمله ویله، لو ترى ما انا فيه لقرت عينك. کم حالات کې چې زیم وس کنه وس کدا تعالی در استا بسترګي یخي شي وي ثم مات به استمر خاتمه خوایل کدي حالات تاسو تعالی دلې استا سترګي به یخي شي وي دوه فن به در کړې وي. آدم ابن ابي اياس مشهور یو عالم دی، دته چې کله مرګ حاضر شو لوري قرآن صحیح صفات یې ختم قرآن یې ختم او بیا یې په صادر کې ځان پړ کړو. صادر کې ځان دا سپټ کوم په دغه ټیم کې دعا وختله قرآن یې ختم کو، صادر کې ځان پټ کې ویل بحبي لك الا رفقت بي. یا الله زما ستاسو سره مینه ده، د دې په مینی پوجا په ما باندې بس ما سره نرمي کې وره، د دې مینی پوجا بس ما سره نرمي کې فی هذا المسرع پدې زید را ورسېدلو کې. او ویل كنت اؤملك لهذا اليوم، یا الله ما ستا امیدونه د دې ورځې لپاره ساتل، د دې ورځې ما ستا امید کاو. كنت ارجوك، یا الله ما ستا امید ساتو، ستانه می دا امیدونه و چې ته زما سره احسان کې. په هغه ټیم کې لا اله الا الله د الفاظ د خلین راوته وفات. خاتمه د خلکو خی عبد الله ابن مبارک رحمت الله تعالی علیه هغه ته چې کله مرګ حاضر شو بیوشي پر راغلی و، بیوشي پر راغلی و دوی ففتح عینه سترګې کولا وکړي. چې سترګې کولا وکړي نو وی خندل وضحک وی خندل ایویل لمثل هذا فليعمل العاملون. د دې مثل د جنت د پاره د خلق کارو کی ایست ساو خطر لمثل هذا فليعمل العاملون. ځن کدن په دوران کې عجیب خندل وایو ته بل وستل زمانو د ځن کدن په دوران کې د چا چې د څه شغل وینو عقب په خلبان جاری کی وره. امام ابن وارا دے فرمائی و عزو او امام ابو حاتم الرازی مشہور د جرح و تعدیل امام دے، امام بخاری مصر عظیف محدث دے. اغوی وی منگ دوار لاڑو دا ابو زرعت الرازی چه دار امام ابو حاتم الرازی دا غمل گرے دا غیار و دوست دے. اغا محدث دے امام ابو زرعت الرازی وی ما تا دری لکا حدیث سیاد دے لکا چاہتا جی سورت فاتحہ یاد ہے وی دری لکا حدیث سر شغل لے وی منگا دا ابو زرعت الرازی خوال ورد امام ابو حاتم ابن واروی زن کدنی شروع دے وی اخیری مرحلاتی دی وی منگو ویرا چی وس ابو زرعت اب منگا سنگ ویو چی تا لا الہ الا اللہ ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو فرمائلی چی لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ خپل مڑو تا چی زن کدری شروع لا الہ الا اللہ ویو چی تا لا الہ الا اللہ ویو لا الہ الا اللہ ویو وی منگو ویل چی ابو زرعت الرازی و عظیم شخصیت تے و عظیم محدث تے وس آغا تا منگا سنگ ویو چی تا لا الہ الا اللہ ویو وی منگا طریقہ وکلا کم حدیث چی دقا دے وی دا منگ اریو پا خبر سر ذکر کا خبر منز کی مذاکرہ شروع کلا. ابن واروی امام خبر سر ذکر کا حدثنی فلان 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 فلان
به امام ابو حاتم الرازی هم دغه حدیث شروع کو چې کوم کې دا الفاظ راغلي من کان اخر کلامه من الدنيا لا اله الا الله. امام په خپل سند وی، امام ابو حاتم الرازی په خپل سند وی، امام ابو زرعه الرازی پروت ته زنګ کدنې شروع د سترګې پټي و سترګې کولا وکړي چې سترګې کولا وکړي نو هغه شروع کړل حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم اخبرنا عبد الحميد حدثنا صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله استمر. حدیث بیان کو امام ابو زرعة الرازی زنگ کدن په دوران کې ولمات حدیث بیان کړي بندار، هغه ماته حدیث بیان کړي ابو عاصم، هغه ماته حدیث بیان کړي د عبد الحمید، هغه ماته حدیث بیان کړي صالح بن ابي عريب، هغه ماته حدیث بیان کړي کثیر بن مره. هغه روایت کې د معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا اخري کلمات د دنیا نه دا چې لا اله الا الله د جنت ته داخلي کې لا اله الا الله څنګه ویلي سمړ دا د اخري خاتمه اخ کېدلی. زمارونو زمونږ هم دغه شان ته اخري خاتمه خکی کې چرته زمونږه دا جبې په حدیث راوختلې، زمونږ جبې په ذکر باندې راوختلې. مخکنی خلک ډېر عجیب خلکو. یو عالم زما ذهن اوس دغه نوم وته خو د امام مزنی دا شاګرد دی، یا د امام مزنی یا د امام الربیع. نو چاو دې اذان وکا محدث ته غټ ټول مر حدیث بلی نو چاو ته چې اذان کو څنګه در پته نشته چې ز اذان کوم چې څنګه اذان ته ورې د غوګونه کې لاس کې د کوته کې خو ویل حدثني المزني قال حدثني الشافعي قال حدثني مالك بن انس عن عبد الله بن عمر النافع عن عبد الله بن عمر. حدیث شروع کو اذان کی حدیث شروع کو په خپلم د خاندان شي چې خلک په خندل شروع کړه چې ګوره ما خیال دا چې کني زچرته حدیث په درس کې ناشته دا سزان عادت کوي، دا سزان عادت کوي د قران سره د حدیث سره. دا یو له اسباب به تاسو ذکر کړل او د سلف او اقوال مې ذکر کړل. دعا کوي چې الله رب العالمین زمونږه اخیره خاتمه خکې او زمونږه خاتمه په داسې حالات کې راولي چې هغه زمونږه په ورځ د قیامت باندې د عزت د سترګو د اوچتېدو او دارنګې د عظیم مرتبه سبب وګرځي او الله پکې د شر نه محفوظ وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.